سرخیار غواړم بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه د خپل سرخیار غواړم بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه ښه مومندۍ لونګۍ په سر کا کلندر کېنه مومندۍ لونګۍ په سر کا کلندر کېنه د خپل بیرغ تر سیوري لاندې لکه نر کېنه 20 کاله جنګ مو وکړ خاص د ازادۍ لپاره 20 کاله جنګ باید چې وکړو د ډوډۍ لپاره که بغاوت یې نه ګڼئ د دې رژیم په اړوند ویل خو همدومره یې چې وشول د تعلیم په اړوند په دې ردیف په دې کافیه باندې نور نه غږېږم زه په تعلیم او تربیه باندې نور نه غږېږم د موسیقۍ او وطنونو دود پر ځای پرېږدئ مکتب بیرغ او د ملي سرود پر ځای پرېږدئ سبا به یې ووینئ سبا به یې ووینئ رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم دا مقدمه ذکر تیریږي چې دا رئیس ساجد ډېره مننه چې موږ خپل ځد په خاص کوم ځای پتا په وجه راغلو بهرحال هغه دوستان چې د پښتونخوا د ولایت نه راغلي څوک په بدخشان نه راغلي بعضې دوستانو د خوست نه راغلي یا پکتیکا نه او جوزجان احترامات سلامونه او نیکې هیلې ترو راځو چې هغه څه چې له تاسو سره شریکوو یوه خبره یادوري ضروري وګڼو چې مشاعره به د دستاربندۍ او د سیاست دواړو نه راوباسو نو یو چا راته ویل چې زه بیا مړ دې شم په هله چې وګورم یو ځلې شملې کابله دلی ارمان یې یوړ هر اوربل شملې دی هغه ژړې اوس نشته په کابل شملې دی نارې درته وهمه له کابله که یې اوري تر مور مې کمه نه یي زما ژبې زما خاورې تا ته که سپک ګورم خاورې نو مغول دې شمه تا ته که سپک ګورم خاورې نو مغول دې شمه کور دې شم ړوند دې شم ګونګې دې شمه شل دې شمه سترګې به یې وباسو چې څوک دې خط و خال لګوي څوک چې د دې خاورې پرتم او استقلال لګوي سترګې به یې وباسو چې څوک یې خط و خال لنګوي څوک چې د دې خاورې پرتم او استقلال لنګوي د بېټانیانو باختریانو مکرمې خاورې زمونږ کفن او اغوستن یې محترمې خاورې زما د مور په شانتې خاورې اسویلي دې واخلم درته دې وسوځم ایره دې شم لوګي دې واخلم د شمشیرزونو د ترزونو سر ته بیا خیمنې بیا پوره مشې د زمرو سر ته بیا خیمنې اصیل اشرافو پولساتیا غټ پونډۍ ازویا تر دا غلبیل سینې دې زار شمه ګېډۍ ازویا لکه د ستوري ځلېدې لکه وده چې مړ وي مړ دې شم مړ داسې د مړ شم لکه ته چې مړ وي موږ هغه څوک یو چې په سلو نومه ورنګېدو موږ هغه خلک یو چې وجنګېدو داسې جنګ نشته دی چې موږ به ګټلی نه وي داسې سیاست نشته داسې جنګ نشته دی چې موږ به ګټلی نه وي داسې سیاست نشته چې موږ به بایللی نه وي واخې د هغه څوک چې کم تر کم په خېټه موړ وي د جګړې هغه څوک ویرېږي چې وطن یې جوړ وي 20 کاله جنګ مو وکړ خاص د ازادۍ لپاره 20 کاله جنګ مو وکړ خاص د ازادۍ لپاره 20 کاله جنګ باید چې وکړو د ډوډۍ لپاره 20 کاله جنګ مو وکړ خاص د ازادۍ لپاره 20 کاله خاص د ازادۍ لپاره 20 کاله جنګ باید چې وکړو د ډوډۍ لپاره 20 کاله جنګ مو وکړ خاص د ازادۍ لپاره 20 کاله جنګ باید چې وکړو د ډوډۍ لپاره پرنګ ترې لاړو نو زړه چاو دی ویل خو ډېر سخت دی یوسفزی صاحب پرنګ ترې لاړو نو زړه چاو دی ویل خو ډېر سخت دی د ډوډۍ جنګ د ازادۍ تر جنګه ډېر سخت دی
د تیښتې داغ مې د الف با سپاره کې نشته د تیښتې داغ مې د الف با سپاره کې نشته د تاریخ سیال مې بیا د سپکې په کوره کې نشته که دا ګل شوی د بیا په تار او ستن تک وهي خو د غلیم د تیښتې داغ مې پر خبرې تک وهي بې تعلیمه بې هنره خرش او پرشه ژوند دا نه دی وخوره وسکه ډک او تش شه ژوند د سر و مال پر دین قربانول دی ژوند د وږو مړول لوڅ پټول دی ژوند ټومبل دی په نیزو کې د کترې ژوند وهل دی د قارون سره ډغرې ژوند شیرشاه دی ژوند غوري دی ژوند ابدال دی شاه حسین دی شاه اشرف دی ژوند سیدال دی ابا خان دی ملتان خان دی ژوند خوشحال دی رامداد خان عمرا خان دی سید جمال دی اول ګل دی عطا ګل دی ژوند کشمیر دی ژوند منصور برجان سنگین دی ژوند نصیر دی هغوی په خپل او زه په خپل ځان تاوان شوی یم ځان تاوان شوی یم که ما ویلی چې پښتون مسلمان شوی یم البته دا بیتونه شیخ نورالدین هغه ته ډالۍ دي هغوی په خپل او زه په خپل ځان تاوان شوی یم که ما ویلی چې پښتون مسلمان شوی یم زه بیا حیوان یم په څلورې نه په دوو روان یم په پښو به نه یم روان زه بیا په لاسو روان یم زه دا منم چې هم پښتون او هم افغان پاتې یم خو له آدمه تر دې دمه مسلمان پاتې یم زه او زما اهل و عیال دې ترې بار بار قربان شي د محمد تر دین دی مور او زما پلار قربان شي زه او زما اهل و عیال دې ترې بار بار قربان شي د محمد تر دین دی مور او زما پلار قربان شي دا اړوی ما په بل مخ سټه په سټه ښه ده مسلماني بې لوڅوی ما داسې پټه ښه ده اوس تر پخوا راکمه شوې ده الله دې خیر کړي مسلماني اوس شکل شوې ده الله دې خیر کړي اوس تر پخوا راکمه شوې ده الله دې خیر کړي مسلماني اوس شکل شوې ده الله دې خیر کړي هغه ویلې چې تر عمره دې اعتبار خراب شو خو چې په پیر دې سویری وکړو نو کار خراب شو هغه ویلې چې تر عمره دې اعتبار خراب شو خو چې په پیر دې سویری وکړلو نو کار خراب شو چې سویری نه لري غلقا ستوری قمر کیدی شي دا مرتبه بلا تشبیه د پیغمبر کیدی شي د پیړو راسي له شیدو سره اوبه ګډېږي مړو په هر یوه خبره په سترګې نه پټېږي څو ځلې راته وویل چې قسم وکړه نور بس دی څو ځلې راته وویل چې قسم وکړه نور بس دی دې ځان مې راته وویل د ځان غم وکړه نور بس دی له خپل ځان نه ورپټ شم لکه شبه ویلې کېږم باور که کابله چې اوس هم پلټل کېږم څو ځلې راته وویل چې قسم وکړه نور بس دی دې ځان مې راته وویل د ځان غم وکړه نور بس دی له خپل ځان نه ورپټ شم لکه شمه ویلې کېږم باور وکړه کابله چې اوس هم پلټل کېږم د خپل سویرې دوا یم چې مه راپسې ځغله چې اوس هم باوري نه شم کابله نو بیا کله د خپل سویرې ته وایم چې مه راپسې ځغله چې اوس هم باوري نه شم کابله نو بیا کله لکه کابل سوری سوری که پر دا زړه نه ومه که په کمبله کې ومړ هغه په زه نه ومه لکه کابل سوری سوری که پر دا زړه نه ومه که په کمبله کې ومړ هغه په زه نه ومه که وین لرلی وم نه هر څوک دې راځي لورې ته دوه متره زیاره د تیرې په سر داخل لورې ته زما کابل خوښ دی خو دوی مې له کابله خوښ دي زما دا پټ مسلمانان د زړه له تله خوښ دي یو په خپل علامه اقبال پټ مسلمان مړ شو بل لوی افغان لوی سید جمال پټ مسلمان مړ شو د وخت ثالث عبدالرحمن درته یو وخت خایم پټ امپراتور پټ مسلمان درته یو وخت خایم چا په غزل چا په لنډیو باندې ولیکل شي چا په غزل چا په لنډیو باندې ولیکل شي تاریخ د ځینو پر تندیو باندې ولیکل شي که بغاوت یې نه ګڼئ د دې رژیم په اړوند ویل خو همدومره یې چې وشول د تعلیم په اړوند که بغاوت یې نه ګڼئ د دې رژیم په اړوند ویل خو همدومره یې چې وشول د تعلیم په اړوند په دې ردیف په دې کافیه باندې نور نه غږېږم زه په تعلیم او تربیه باندې نور نه غږېږم د موسیقۍ او وطنونو دود پر ځای پرېږدئ مکتب بیرغ او د ملي سرود پر ځای پرېږدئ سبا به یې ومنئ سبا به یې ومنئ
حضور به مو په لاس کې نه وي بلې ورکړه سبا به یې ومنئ حضور به مو په لاس کې نه وي تنبل به وي در سره شور به مو په لاس کې نه وي که مو پرېدا پروړه خوبل کړه لما پزه پرې کوي بې له کابله که مو شل کړه لما پزه پرې کوي کمو پرېدا پروړه خوبل کړه لما پزه پرې کوي بې له کابله که مو شل کړه لما پزه پرې کوي د خپل سر خیر غواړم بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه د خپل سر خیر غواړم بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه ښه مومندۍ لونګۍ په سر کا کلندر کېنه مومندۍ لونګۍ په سر کا کلندر کېنه د خپل بیرغ تر سیوري لاندې لکه نر کېنه مرګ په پوره دی یو ثانیه به پکې نور رانشي مرګ په پوره دی یو ثانیه به پکې نور رانشي هغه متل دی د کور شپه به مو په کور رانشي ممکنه نه ده چې په شا دې څوک غر وګرځوي خو د تاریخ د ژرندې څرخ به مو سر وګرځوي لویه جرګه راوغواړئ یو پلټنه وکړئ که حکومت کوئ له خلکو نه پوښتنه وکړئ ممکنه نه ده چې په شا دې څوک غر وګرځوي خو د تاریخ د ژرندې څرخ به مو سر وګرځوي لویه جرګه راوغواړئ یو پلټنه وکړئ که حکومت کوئ له خلکو نه پوښتنه وکړئ کرشا لښکر دې ګرځوي خو له خپل ځان ډېر وي باز که دښمن دی خو د باز هم دښمنان ډېر وي شپون کرامه ساتي خو ځان هم پر امو ساتي شپون کرامه ساتي خو ځان هم پر امو ساتي دې کې لیوان ګرځي رمه دې له هغو ساتي تعجب نه ده چې د ویښې مور نه غلا کېږي دا ناول و نه آخر داسې به باک بیا کېږي بس د زړه صبر درته غواړو قدردان یابئ بل وي لړلی غېږ ته دراوړو ناندان یابئ د پښتونخوا زلمیا تا ترکمنوال لاندې د پښتونخوا زلمیا تا ترکمنوال لاندې پرلا پسې مو تاوان وکړ د تاوان لاندې ما چې بل ووژنو یا مې ځان وژنه وکړه ما خو د دین خاورې او ژبې نه ساتنه وکړه ها د بابر شهیدانو که پرون شهید دی که د لاریون که د زندان دی که څوک نن شهید دی وا بیا کاله کې مو خپلې ککرۍ ماتې کړې بیا کاله کې مو خپلې ککرۍ ماتې کړې اوس څلوېښت کاله کې مو دوه امپراتورۍ ماتې کړې نه دم تعویض و نه زیارت و نه مدد ماتې کړې دا تشدد و که عدم تشدد ماتې کړې نه دم تعویض و نه زیارت و نه مدد ماتې کړې دا تشدد و که عدم تشدد ماتې کړې څېړونکي وایي چې یا نیم یا مکمل روان شوی اوس سوه کاله کې نوي ځلې کابل روان شوی څېړونکي وایي چې یا نیم یا مکمل روان شوی اوس سوه کاله کې نوي ځلې کابل روان شوی سړک ښوونځی برېښنا روغتون له استقلال نه قربان لاک غلامان د اکبر خان د تورې او ډال نه قربان نور د عدم تشدد دا لیبرارۍ ورانې کوي ټوپک ته لاس کوي د دښمن دا ککرۍ ورانې کوي ټوپک ته لاس کوي تفایدې زلمیا تا ترکمنوال لاندې پرلا پسې مو تاوان وکړ د تاوان لاندې ما که بل وژلو یا مو ځان وژنه وکړه موږ خو د دین خاورې او ژبې نه ساتنه وکړه ها د بابر شهیدانو که پرون شهید دی که د لاریون که د زندان دی که څوک نن شهید دی اویا کاله کې مو خپلې ککرۍ ماتې کړې اوه څلوېښت کاله کې موږ دوه امپراتورۍ ماتې کړې نه دم تعویض و نه زیارت و نه مدد ماتې کړې دا تشدد و که عدم تشدد ماتې کړې څېړونکي وایي چې یا نیم یا مکمل روان شوی اوه سوه کاله کې نوي ځلې کابل روان شوی سړک ښوونځی برېښنا روغتون له استقلال نه قربان لاک غلامان د اکبر خان د تورې او ډال نه قربان نور د عدم تشدد دا لیبرارۍ ورانې کوي ټوپک ته لاس کوي د دښمن دا ککرۍ ورانې کوي ټوپک ته لاس کوي تپیزې یوه بلاوې درته دوه شه یوه بلاوې درته دوه شه د بېګتون په کور دی شپه شه زاړه زخمونه دې تازه شه غزنه اسپه دې ړنده شه څومره په تېښته دي خپل مرګ ته رسوي څومره په تېښته دې خپل مرګ ته رسوي غم که د لوی وي که د وړکي غم که د لوی وي که د وړکي هېواده غم په دې معذور کې ما به په خپل سر باندې
دې موړ کی رامداد دې دا وارې خدای جوړ کی که دوباره په پتې جنګ ومړ دې شي که دوباره په پتې جنګ ومړ دې شي جماعت دلای پل دې سکر وي جماعت دلای پل دې سکر وي تخت کابل خار پېښور وي تر څنګ د سر خوشحال شاعر وي سایدا ناصر دې سر لښکر وي تر اصفهانه به بیا وکړم غورځنګونه تر اصفهانه به بیا وکړم غورځنګونه ډېره ډېره مننه بیا وکړئ